زه یو ځوان او ځیرک زده کوونکی وم چې تل به په خپلو کتابونو، لیکچرونو او ازموینو کې بوخت وم. نو په ژوند کې مې د خپلو زده کړو پرته بل څه ارزښت نه ورکاوه. هغه د یکشنبې د ورځې یو داسې ځلانده ستوری سهار و چې هر خوا په شنو بوټو کې د مرغیو چغار اورېدل کېده. ما خپلې شپږ میاشتنۍ ازموینې سرته رسولې وې او کور ته د ځان د رسولو لپاره په منډه وم. زه یې اورګاډي ته وختم او په یو سیټ کېناستم. د کېناستو پر مهال مې یوه ډله کسان نظر ولګېد چې خورا ولاړ وو، او همدغه وخت مې یو هلک او نجلۍ هم ولیدل چې د ولاړو کسانو سره څنګ کې سیټونو باندې ناست وو. سمدستي پوه شوم چې دواړه تازه واده شوي دي او کور ته روان دي. موږ دلته په هند کې یو رواج لرو چې کله ناوې له واده وروسته خپل مېړه سره کور ته ځي، نو ښکلې جامې اغوندي، میوې یې ځان سره وړي او سندرې زمزمه کوي. دغه مراسم زما ډېر خوښېږي. کله چې اورګاډی روان شو نو دوه کسان نور سړي راوختل، د خورا ولاړو کسانو سره ودرېدل. په پیل کې ما فکر کوو چې دوی دواړه هم د دغو ولاړو کسانو ملګري دي، خو لږ ساعت وروسته د واده هلک دې وویل که اجازه وي موږ به ستاسې خواته په خالي سیټونو کښېنو. په راتلونکي تمځای باندې موږ هسې هم بېرته ښکته کړي وو. د واده هلک اجازه ورکړه او هغوی په خالي سیټ کښېناستل. شېبه وروسته اورګاډي خپل رفتار ونیوه او ما خپل سامان کې د خپلې خوښې د هغه کتاب لټون پیل کړ چې په داسې اوږد سفر کې زما ملګری وي. زه د کتاب په لوستلو کې ډوب شوم چې په هغو دوو سړیو کې مې د یوه خبرې د واده هلک سره واورېد او پام مې د کتاب نه واوښت. هغه سړي وویل د اورګاډي راتلونکی تمځای د ټیکا ښار په نوم وړوکی ښارګوټی دی. خو د واده هلک ورته وویل نه، راتلونکی تمځای د سیملا نومیږي. په دې دواړو بحث شو. هغه سړي ورته وویل راځه شرط ږدو، که راتلونکی تمځای سیملا نو زما په لاس د الماسو دا ګوته به ستا د ناوې وي. د هغه سړي شرط او دومره اعتماد ته حیران شوم او یقین مې نه راته. د شرط تړلو نه وروسته دواړه غلي شول. د راتلونکي تمځای را رسېدو ته یې انتظار پیل کړ. زموږ تلوسه هم شېبه په شېبه را زیاتېده. زما سترګې په کتاب نه ټینګېدې. اخري هم تمځای را ورسېد. د واده هلک چغې شرط مې وګټه، شرط مې وګټه. هغه سړي کرار او په مذهبي انداز د خپلې ګوتې نه د الماسو غمي ګوته راویسته او هلک ته یې ورکړه، تر څو خپلې ناوې ته یې ورکړه او بیا خپل ملګري سره د اورګاډي نه ښکته شو. زه د هغه دې وضعیت ته نور هم حیران شوم. اورګاډی د 10 دقیقو لپاره هلته ولاړ، نور هم ترې ښکته شو چې یوه پیاله چای وڅښم. کله چې د چای دوکان ته ورغلم نو هغه دواړه سړي هم تصادفاً هلته ولیدل. زه خپلې تلوسې ونیولم او خواته یې ور روان شوم چې خبرې ورسره وکړم. کله چې ورنږدې شوم نو یوه داسې خبره مې واورېده چې په مینه یې زما عقیده بدله کړه. نن هماغه خبره زما په غوږونو کې پرته ده. هغه سړي خپل ملګري ته وویل ما خپله مینه وبایلله او هغه د بل شوه، خو د لاس نښه مې ورکړه. چېرته مو له دغه کیسې څخه کومه پوښتنه یا کومه غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې را سره شریکه کړئ او دا هم ووایئ چې تاسې له دې کیسې څخه څه زده کړل.